ماشاءالله یاسره مبارک شه ډېر ډېر مبارک شه بایک دې مبارک شه او ورسره کیمره مبارک شه دا ډېر زما خوږ ملګری دی دې 2 ډزه لګېدلی و او الله تعالی بچ کو انټرو وکړه شابه انټرو وکړه ویلکم بیک ټو انذر برانډ السلام علیکم اردو کې مې سٹارټ کو السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر روغ او جوړي نیو بلاګ کې ورته ویلکم کوم د جمعې مبارک ورځ ده او اوس بس دا دې لګیا یم ویډیو مې اپلوډ کا یوټیوب باندې نو تاسو وګورئ دا ویډیو هم او بس بیا بلاګ مونږه سٹارټینګ کو نو ګورئ ها دا پکې ایډونه لګاو ها چې ډېرې پیسې ګټي بیا پکې ایډونه ډېر لګوي ورسېدی او ولاګ ان شاء الله ګوري او خوان مزه به اخلي جمعه مازه ته ان شاء الله کپڑے بس چینج کو بیا باغې نه بعد نور غب شپ لګاو د جمعه مبارک ورځ ده 16 دسمبر 2022 تاسو ته پته شته چې په دې ورځ باندې څه چل شوی دا تصویر به زما لاس کې تاسو ګورئ دا ټایم دا مینس کې چې ولاړ زما خوږ ملګری شفیق و چې څه ټایم کې مونږه په کینټ کې اوسېدو او هلته کې وو نو مونږ به ډېر زیات کرکټې کولې لوبې به هم کولې منډې ترړې به هم والې هغه ټایم کې زه په 9th کلاس کې وم او شفیق چې کوم یو دی آرمی پبلک سکول هغه سانحه کې شهید شوی نور هم ډېر ماشومانو ډېر زیات ملګري وو پکې نو الله تعالی دې مور پلار له صبر ورکړي ټول ملګري په دعا کې یاد ساتئ او سپیشل دعاګانې ورته کوئ الله تعالی دې داسې حادثو نه او داسې اټیکونو نه زموږ خوږ پېښور لرې ساتي او زموږ یو ملګری چې کوم یو دی هغه زخمي شوی و راهیل تاسو به پیژنئ هغه اوس دا ټایم کینیډا کې دی بېګا مې ورسره هم ګپ شپ لګولو نو ویډیو یې راته راسینډ کوي دا وګوره ستا ولاګ ګورم نو دا وګورئ ښه ده ولاګ پیژنې دا خو به پیژنې که نه خانو الله ډېر زبردست کار دې شروع کړو چې دا ډیلی ولاګینګ دې شروع کړو ښه ته به اوس خپل سبسکرایبر ګوره خپل ډېر زما خوږ ملګری دی دې 2 ډزه لګېدلی و او الله تعالی بچ کو نو اوس دا ټایم هغه کینیډا کې دی الله تعالی دې هلته هم خوشحاله ساته رور او دا ولاګ به ته ګورې نو بس کپړې مې راواخیستې کپړې به واچو بس ځانم ریډي کو کپړې م چینج کی او خوشبو مو لګوله اوس ورځو مونځ کو او مونځ نه بعد بیا د روټۍ ټایم دی روټۍ به خورو A few minutes later. مړه که داسې ودرېږي خو بس ودرېږه ودرېږه اوس لږ داسې کوږم شه ډېرې څو خوړه روټۍ کې هم څو خوړه الوګان که کچالان ها سلاد سلاد شنو تاسو خوړه همګه خو جی ساګ پکړو ساګ اوهو تریخه او سره خم ماستو او شملي هاي سره خوا کې د الوګان چپس هم جوړ کړی الوګانو چپس هم ورسره او ما ورسره باسو خوړه ما دالو خوړه ګوپی مې وخوړو او چټنی مې وخوړه او سلاد مې وخوړه ورسره او بس اوس به ځو چېرته دواله ورځو ان شاء الله دواله ورځو ته څه ګلزار مو سره لاړ به شو بیا به ته وکړو ثواب ملاویږي ښه په دعاګانو باندې ثواب ملاویږي ټیم تا ناوخته کړي یار تکړه شه ها زه ټیک ته خو چې ځان دې رو رسولو پرېږدي دا که نه مړه یاره تاسو څه خو بل راخیستی دی روړه یو 4 دانې سموسې راله راکړه نه مړه چې اوس کو ګپه لګو که نه یار ته کښېنه چې راغی څه تیار وو بس هغه بیا روړي وي دلته دا یو تکړه شه اوس په دې باندې ګپ هم ټایم هم ښه تېرېږي ګپ هم ګران وطنکو کمال بھائی راغلی دی کاشف بھائی راغلی دی
زه ټول مرګرو ته هرکلی کوم چې څوک هم راځي یوټیوب حوالې سره چا څه تپوس کولي نو مست راځي کمال بھائی راغلی دی سکیم چوک نه او کاشف بھائی دی نو ډېره زیاته مننه کوم ستاسو ډېره مننه خوشحاله اوسئ تاسو هم ډېره مننه چې مو ټایم راکړو تاسو موږ ته پته ده چې لایف بیزي وي او ډېره مهرباني ستاسو ټایم راکړو الله مو خوشحاله دا کزن ورسره راغلی کاشف بھائی دی کاشف بھائی ډېره مننه کمال بھائی خپل تعارف وکړه قربان زما محمد کمال نوم دی او د کوواټور اوسېدونکی یم او بس حمد بھائی سره تعلق جوړ شوی دی ډېر زبردست هلک دی الله دې خوشحاله او آباد ساتي او بس د ډېرې نه راغلي یو د مېلمستیا رانه وکړه الله مې زده وکړه ډېره مهرباني چې بس کې کنه دا راته وی څوک به بس کې نه راته به اوس ځای نه ویډیو کې وینو هغه عمره بس خلکو ته خیم چې کامران بھائی راغلی دی او درې کاپي اوس کول سات زموږ تکلیف کړی دی او ان شاء الله سکو چې څومره سکلی شو بس کوم ان شاء الله زه صحیح ده ان شاء الله ته پکې راغی ورې بس دا الریډي زما یو کټ ډایرکټ به پکې کاشف راغو بیا هم ته راغی بیا هم زه راغم بس راځه کنه تیار لو برا بس آو کنه راځه ځه ډېر مبارک شه آو کنه ماشاءالله یاس د خیر سره هغه نور مرګري لاړو دا یاسر بھائی را رسېدو نو هغه چې کوم مرګرو له مې چیر وړي بس تیار پیاسي هغه یاسر بھائی هم راغو ته ته ویل اوس کا او ګوره چې سپاتي هغه د تیار دي یاسر ډېر مننه ناستا ډېره مننه یاد ته عمره ستا مننه کو چې ته دومره لري ځای نه راغی یار خبره نه ده ان شاء الله ډېر مننه بس دا چې اوس مونږ مسکو زو یاسر غاپې شپې بوله کو دینه مخکې هم تاسو لیدلی او کتلې وی یاسر اګوره یاسر بھائی مانه کیمره وړي هر سامان مې ورټول هر سروخ کې دی او ځان زما کیمره وړي ځان سره ولګي پکار ده بایک باندې ویډیوز جوړي او دا چې یوز کړو چې نه بعد ما ولا کیمره وروړه کیمره ځان سره وړي بایک اخسته نو بایک چې کوم هغه رینج سره سبا کې بایک سره د بایک های سپیډ هم ټیسټ کوو ها او پټرول مایلیج ولا چې کوي صحیح یاسر و چې ان شاء الله روان نیکسټ منت کې به زه ډرون ولم کیمرا به ولم 360 والا ان شاء الله او کې دې شمونږ یو ټرپ بیا هم شریک وو د بایک والا ان شاء الله کاډولا ګولا په دې کې کیمرا لګي ها خلکو د سنه خبر نه دي نن سبا کیمرا په لاس باندې اولا ګولا او اوس بزي هاي یاسر جان بایک دی مبارک شه او ورسره کیمره مبارک شه یاسر بھائی لاړو بس زه ته کور ته راغلم مخلاص کوم مانځه ټایم دی ان شاء الله مونږ کو د مازیګر او دته به څه خیم د سره چا پاټ کړي رستونه یقینو کا ودرېګا درته ودرېګا وی ها یار دا والا 2000 دا شنوري 4000 شوي हाँ बिल्कुल गर्जा मजे का हुआ तनाली لوډ شو ټول مرګري وګوري لاړ شي خکنه ضرور ډېر زبردست ولاګ دی ګوره مس نه کوي ښه هغه ولاګو ما اپلوډ کو نو ټول مرګري لاړ شي وګورئ او زه به خپل ولاګ هم دلته اینډ کوم د ټول مرګرو ډېر زیاته مننه امید لرم چې تاسو به ډیلی ولاګینګ خوښیږي زما ویډیو تاسو خوښیږي نو کمنټ کې راته یس ولیکئ ضرور ځکه چې دا ویډیو چا خیره پورې کتلی نو هغه به زما ډېر کلوز فین وي کلوز او امید دی چې د هغه دپاره سپیشل بیا څه ګفټ هم اناونس کو نو ډېره زیاته مننه ښاد خوشحاله به ټولو صحیح د الله په امان د نیکسټ ولاګ انتظار کوئ تھینک یو سو مچ